حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی ان یاتی علی الناس زمانن په خلکو باندې به یو داسې زمانه راشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د اسلام به پاتې نشي مګر صرف نوم د اسلام به پاتې شي. یو سړی به صرف چې تپوس ترې وکړي هلکه ته کوم مذهب باندې هغه به وایي زه مسلمان یم. یا چې شهن اعتقاد جوړوي د خپل تذکره جوړوي نو په هغې کې به په مذهب په خانه کې څه لیکي اسلام. یا به صرف نوم د مسلمان ږدي نوم به د مسلمانانو وي. لا یبقى من الاسلام الا اسمه. د اسلام نه به باقی پاتې نشي مګر صرف نوم د اسلام به باقی پاتې شي. وای به ځان ته مسلمان خو په 5 وخته کې به دی یو ټایم مونځ هم نه کوي. ورځ به تیره شي شپه به تیره شي تپوس دې وکړي هلکه ته مسلمان یې او زه مسلمان یم په دې شپه ورځ کې تا یو مونځ کړی دی نه مونځ خو مې نه دی کړی. لا يبقى من الاسلام الا اسمه. وای بزان ته مسلمان او د اسلام چې کومه اهمه فریضه د مونځ هغه به نه ادا کوي او که مونځ کوي نو هغه به مونځ د مونځ په شانتي نه وي. مونځ به د مونځ په شانتي نه وي ځکه چې یا به ورله رکعتونه نه ورځي یا به ورته د فرض او د سنتو فتح نه وي چې د ماسپښین په مونځ کې 100 رکعاته سنت دي او 100 رکعاته فرض دي. یا به د رکعتونو د تشو د ډکو په حساب نه پوهېږي چې کم رکعتونه پکې ډک دي او کم پکې تش دي. یا به ورله مونځ نه ورځي د مونځ الفاظ به غلط وي او ترجمه خو الا ماشاءالله ډېر کم کسان به داسې چې د مونځ په ترجمه او په معنی باندې پوهېږي. نو یا خو مونځ نه کوي او که مونځ کوي نو هغه مونځ د مونځ په شان به نه وي. نو لا یبقى من الاسلام الا اسمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای په آخر زمانه کې به د اسلام صرف نوم پاتې شي. نوم وای به ځان ته مسلمان شکل و صورت په د کافر په شانتي وي. کو د کافر په ملک کې پاتې کېږي نو تا ته به پته نه لګي چې دا هندو دی او دا مسلمان دی دا عیسائی دی کو دا مسلمان دی دا یهودی دی کو دا مسلمان دی ځکه شکل و صورت د کافر او د یو شان به وي هېڅ فرق به پکې نه وي. وای به ځان ته مسلمان او سود به کوي په حلال او په حرامو باندې به نه وي د ده مقصد به صرف پیسه جمع کول وي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي وای دی سود او یا درجی دي د ټولو نه کمه درجه او کوزه درجه دا ده چې یو انسان په خانه کعبه کې نعوذ بالله د خپلې مور سره مخ تور کړي. په خانه کعبه کې د خپلې مور سره مخ تور کړي کمه درجه د سود دا ده. نو وای به ځان ته مسلمان او سود به کوي. وای به ځان ته مسلمان او پردی عزت به خرابوي. پردی مور ته پردی خور ته پردی لور ته به په غلط نظر باندې ګوري. کوشش به دی کوي چې په کلي او په محله کې د دې مسلمان زه عزت خراب کما. حالانکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د سود اویا درجې دي اویا او د ټولو نه کمه درجه دا ده چې انسان په خانه کعبه کې د خپلې مور سره مخ سکی تور کی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ټولو نه بدترین سود د ټولو نه ناکاره سود د ټولو نه لوی سود هغه دا دی چې ته د یو مسلمان عزت خراب کړي. ته د یو مسلمان عزت خراب کړي. ته د یو مسلمان غیبت کوي. ته د یو مسلمان په عزت باندې ډاکا چوي. داغه دوره څه شوي یا نه شوي ته معمولی خبره کو داغه وي لس خبرې پسې ځان له مرګري کې او په علاقه کې داغه غیبونه لټای خلکو ته بیانای پلان کې دسی پلان کې دسی پلان کې دسی. نو وای ځان ته مسلمان منځ نه کوي. وای ځان ته مسلمان سود کوي. وای ځان ته مسلمان پردی عزت خرابوي. وای ځان ته مسلمان د دوو مسلمانانو په مابین کې لمسې کوي چې د دوی دواړه جګړه شي یو راولګي او بل ووجني. لمسې به کوي چې سهار پاسې د ده کوشش دا وي چې دوه مسلمانان په جنگ باندې کړي. لمسې کوي لمسې کوي چغلي کوي. وای به ځان ته مسلمان پردی حق باندې دی ایله نه کوي چې وسې برکېږي پردی حق باندې قبضه اچوي.
پر دې حق باندې قبضه اچي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چا چې پر دې حق یو لویش قبضه کو زمکه یو لویش قبضه کړه پر دې کور یو لویش قبضه کو تر قیامت په ورځ باندې تر ومه زمکه پورې به د غاړي بنگلې وي دا به ته په دې غاړه کې ورواچول شي.